أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة 15 نمبر آیت. رب عز وجل په دغه 15 او 16 نمبر آیاتو کې د بني اسرائیل قوم یو بل واقعه را نقل کوي چې هلته دی د الله د دین مخالفت کړی و، د الله احکامو ته یې شا ګرځولې وه او د رب عز وجل یو عجیب عذاب ورباندې راغلی و. د هغه قصې یاد رب عز وجل کوي. هغه قصه داسې وه د حضرت داود علیه السلام په زمانه د یو دریاب پر ژۍ باندې یو قوم اوسېدل. د دې قوم وظیفه او کسب مایان نیول وه. معلومه خبره ده چې هر ځای د دریاب پر څنډه خلک اوسېږي، هغوی دا کار کوي. مایانو ته جالونه ږدي، دامونه ږدي، مایان راباسي، بیا د نورو وطنونو خلک راځي د دې ځای څخه د دې څخه مایان رانیسي. دغه قوم چې بني اسرائیل وه د دې هم دغه دنده او وظیفه وه، دا یې کسب و. البته پر دوی باندې د شنبې په ورځ باندې کار ممنوع و. رب عز وجل یهودیانو ته د شنبې ورځ د عبادت لپاره خاص کړې وه او عیسویانو ته د یک شنبې ورځ خاص کړې وه. مسلمانانو ته د جمعې ورځ خاص کړې ده. صرف فرق یې دومره دی، روایت کې راځي یهودیانو ته یې اختیار ورکړي چې تاسې په درسته هفته کې کومه ورځ د عبادت لپاره خاصوئ. دوی په خپل عقل او فکر باندې د ځان سره حساب وکړي چې د یک شنبې په ورځ باندې د دنیا نظام جوړول شروع شوي دي چې کله الله عز وجل اسمانونه او مځکې پیدا کولې نو دا د کار چارې د یک شنبې په ورځ شروع سولې. په یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، په دې شپږ ورځو کې دا ټول عالمي نظام الله عز وجل جوړ کړي. د شنبې ورځ خالی ورځ وه. د یهودیانو وویل چې دا د شنبې په ورځ باندې د دنیا نظام نه دی چلېدلی، جوړ سوی نه دی. دا شپږ ورځې به موږ د دنیا نظام او د دنیا چارې مخته بیایو، د شنبې په ورځ به عبادت کوو. دا فارغه ورځ ده. دا چې د دنیا نظام جوړول په دې ورځ کې نه دي سوي، موږ به هم نه کوو. خالي ورځ ده، فارغه ورځ ده، موږ به عبادت ته ځانګړي. او عیسویانو هم د ځان سره حساب وکړي. هغو دا بیا وویل، هغو بیا دا وویل کله د عالمي نظام رب عز وجل جوړاوي نو اولینه ورځ د یک شنبې ورځ وه، د شروع ورځ د یک شنبې ورځ چې د یک شنبې ورځ الله عز وجل د دې عالمي نظام د جوړېدو لپاره لومړۍ ورځ کړل. موږ غواړو چې دا لومړۍ ورځ و عبادت ته خاص. د دنیا نظام چې په دې هفته کې موږ مخته بیایو شروع یې په عبادت کې و. عیسویانو د یک شنبې ورځ د خپل عبادت لپاره خاصه او الله جل جلاله مسلمانانو ته په خپل علم په ټوله هفته کې بزرګه ورځ الله ور وټاکل. د اسلام دین پر نور ادیانو دل دین دی. دا د جمعې ټاکنه د عبادت لپاره د الله د لوري سوې ده. د الله علم تر انسانانو فوق دی. الله ته علم و چې په ټوله هفته کې د جمعې تر ورځې افضل ترینه ورځ سید الایام د ورځو سرداره ده. الله عز وجل ټول مسلمانان تر نورو فوق لوړ پیدا کړي چې دغسې فوق ورځ یې ورکړه. صرف دا خبره نو ده چې هغه پخواني دینونه چې وه د دې دین اجباري و. د شنبې او د یک شنبې ورځ د عبادت لپاره وه، خامخا به یې عبادت کولی. که به عبادت نه وای کړی د دنیا کار به یې کړی وای د الله عز وجل عذاب راتلی. مسلمانانو ته اختیار ورکول شو چې د عبادت لپاره ده باید بل کار ونه کړي نو عبادت پکښې وکړي، خو که دې ونه کړي د الله عذاب نه راځي. دا خبره خو نو بیا د فکر او د غور وړ ده چې مسلمانان بیا د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ تر نورو ورځو زیات ګناهونه کوي. دغه یو څه د زړه د درد خبره ده، د فکر او د غور خبره ده.
رب عز وجل خو د عبادت دپاره ورته پیدا کړی په کار خو دا ده چې دوی په دې شپه او په دې ورځ تر نورو ورځو زیات عبادت وکړي. خیر ومکې نه کړي، باید زیات ګناهونه خو نه ونه کړي. ستاسو فکر او غور دی چې د شنبې په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې د ګردې هفتې کسات دا ځوانان کاږي، بنډارونه کوي، لهو لعب و موسیقي و رقم په رقم، عبثیات، منځ قضا کېدل، بعضې خمارونه کوي پر دې ورکو باندې، بعضې نور کارونه کوي. وایي د فراغت شپه ده. نو په کار خو دا نه ده چې عبادت نشې کولی نو ګناه خو مه کوه. دغه ځای د یو څه د افسوس ځای دی، د حسرت ځای دی، د زړه د درد ځای دی. الله دې دا زموږ ټولو ځوانانو ته هدایت وکړي چې دغه شپه د عبادت که عبادت زیات نشي کولی، ګناه دې نه کوي زیاته. په هر صورت دغه قوم چې د داود علیه السلام په زمانه کې و، نو دی هم د شنبې په ورځ باندې د دنیا د کاره منع وه، باید عبادت یې کړی وای. الله جل جلاله په یو امتحان کې واچول. امتحان دا و چې د شنبې په ورځ باندې به دی عبادت کاوه. د دریاب څنډې ته به دونه مایان راله چې دا ټول د دریاب څنډه به مایانو ونیو. د دوی به زړونه ورته کرت کرت کېدل، خو د دنیا د کاره منع وه، یو مایه یې هم نسوی راټینګولی. حیران پاته وه چې یا الله دا نورې ورځې د هفتې چې راسي، یوه دانه مایه چې موږ په دې دامو او په دې جالو نیسو، نفس مو وخېږي. او اوس دومرې ډېر دي، دا ټول دریاب یې نیولی دی، بس زړونه به یې ورته اوښته را اوښته، خو څه یې نسوی کولی. آخر کې شیطان یوه هیله ور وښول. د دې هیلې په اړه دوه روایته راغلي دي. یو روایت دا راغلی دی چې دوی به داسې یو قسم تارونه جوړ کړل، د تارو په سر کې به یې چنګکان ورکړل او هلته به یو څه د خوراک شی هم کښې ورکړي. دا تارونه به یې ټک ول پر دې وچه مځکه باندې، لاندې چنګکان به یې دریاب ته واچول لکه دام غوندې. د شنبې په ورځ چې به ښه ډېر مایان راغله، په دې چنګکانو کې به دا مایان بند سو. د یک شنبې په ورځ به ټول چنګکان راوکښل. دا کار به یې وکړ. بل روایت کې راغلی دی وایه د دې دریاب پر څنډه باندې غټ غټ حوضونه وکښل، او دا حوضو او د دې دریاب په منځ کې به یې داسې یو نری لښتی ورکړي. د شنبې په ورځ چې به مایان راله د دریاب څنډې ته، په دې لښتي کې به و دې حوض ته هم راله، حوض به هم د مایانو ډک شو. نو دوی به د شنبې په ورځ باندې نور کار نه په درلودی، فقط یو جم خټه به یې واخیستل، په دې لښتي کې به یې کښېښول، لښتی به بند شو. والا خو نو مایان نور نسي تللی. قید د یک شنبې په ورځ باندې به یې جال پسې راواخیستې، ټول مایان به یې ونیول. کله چې دا کار دی شروع کړي، نو یوه ډله دستي د دې کار په مقابل راپورته شوه او ویې ویل چې دا کار مه کوئ، موږ هم دا کار نه کوو، تاسې هم مه کوئ، دا ناروا کار دی، بد کار دی. الله موږ د دنیا د کاره منع کړي یو چې زموږ په تقدیر کې کم د رزق اندازه لیکل سوې ده، هغه الله په نورو ورځو کې هم راکوي. تاسو دې ته فکر وکړئ چې د شنبې په ورځ دا مایان راځي، دا نورو ورځې نه راځي، خامخا د الله عز وجل امتحان دی. ای خلکو خبردار اوسئ، په دې امتحان کې ځان مه ناکامه کوئ. دا یو ازمایش، ښه ډېر دعوت یې کوئ، خپل هم دا کار نه کوئ، یعنې دا چې دغه حوضونه او یا دا هیله یې نه کول. او دوهمه ډله دا وه چې دا کار یې خپله کوئ. نو دا خو موږ هېڅ کار نه کوو، شنبې په ورځ ټوله ورځ په عبادت تېروو، فقط دا یو جم خټه په کې نو څه کېږي، شکمه د دنیا کار کوو. درېیمه ډله خلک و خپله دا کار نه کوي، د حوضونه نه وه جوړ کړي، او دا یې ویل چې په نورو هم موږ کار نه لرو، کې څوک کوي ودې کې نه کوي نه کوي. او یو روایت کې راځي چې دې درېیمې ډلې هم ترې وخته پورې دعوت وچلاوئ. کله چې ستړي سوه نو خپل هم دعوت شروع کړي. هغه خلکو چې دعوت کاوه هغو ته یې مو ویله چې بس ته دونه دعوت مو ورته وکړي، دا خلک وسمې لارې ته نه راځي، پرېږدئ چې د الله عز وجل عذاب ورته راسي. الله عز وجل دې هلاکول غواړي او د دې هلاکت خوښ دی، نو پرېږدئ چې څه کوي هغه به ورسره وسي. په هر صورت د څه وخت وروسته دغه خلک چې دا دعوت یې چلاوي، دې خلکو و دې نورو ته وویل چې موږ ستاسې سره ویش کوو، کلی د سره جلا کوو، د رب عز وجل عذاب در باندې راځي. نو یوه کلي ته د دریاب پر څنډه باندې دغسې خلک وه چې هغو دا کار نه کاوه، دعوت یې چلاوه، او بل کلی چې د دریاب پر څنډه و هغو دا کار کاوه، سره جلا سوه. ناګهانه یوه ورځ دغه دعوت کوونکي خلک سهار راکښېنستل په هغه کلي کې چې دا ګناه روانه وه، دا هیله روانه وه، د هغه کلي څخه هېڅ غږ و ژوغ نه راپورته، خوا به یو شخول راپورته کېدی. دوی حیران پاته سوه چې په دې کلي کې څه بلا ګډه ده. کله چې ورغله هغه کلي ته، دا کلي ټول د بیزوګانو ډک دی، بیزوګان سته او انسانان نسته، او داسې بیزوګان دي
چې هغه انسانان چې په دې کلي کې وه په څېرو کې هغه ته سوي دي دوی پوه سوه چې د الله عز وجل عذاب راغلی بیا به یې کتل په یوه بې شک رالی ورته پلانکی هغه به سر ورته وښوروه چې اوس هغه یم د دې بیزوګانو به تر سترګو اوښکې تویېدلې خبرې یې نه سوی کولی د دې سمو خلکو په پښو کې به جاروتل را جاروتل او اوښکې به یې د سترګو را بهېدلې د الله جل جلاله عذاب ورباندې راغی او هغه ډله چې دعوت یې نه کاوه او خپله هم ګناه نه کول د هغه په اړه دوه روایته راغلي دي جمهور علما وایي چې پر هغو عذاب نه دی راغلی البته کومو کسانو چې دعوت کړی دی د دې صفت الله کړی دی ستایش یې کړی دی او کومو کسانو چې ګناه کړی ده د هغه یې مذمت او بدي بیانه کړې ده او کوم کسان چې چپ وه د هغو په اړه هم الله چوپتیا اختیار کړې ده څه نه دي ویلي او بعض علما بیا پر دې دلایل وایي چې نه پر هغو باندې هم د الله عذاب راغلی ځکه دعوت نه کول دا هم د ګناهګارانو سره یو ډول کومک او تعاون دی په هر صورت دا عذاب پر دوی باندې راغلی ولې دا عذاب راغلی دوی ګناه کول او په ګناه کې مو یو شي ته پام وي حیله یې کول حیله دغه حیله چې یو څوک کوي دا خو یو ډول چل دی دغه حیله په اسلام کې څه اهمیت لري آیا په اسلام کې هم حیله جایز ده او که یا مولانا صاحب مشهوره قصه بیانوي وایي یو بخیل سړي باندې زکات و دا پیسې یې نه زړه کېدلې چې چاته یې ورکړي ښه ډېرې پیسې زکات پکښې دی نو بیا یې دا پیسې ټولې راواخیستلې په یو پیاله کې یې لاندې کښېښولې اشرفي وي هر شی چې وي سربیره یې د پیاله د غنمو ډکه کړه بیا یې راوړه موري صاحب ته او ورته وویل چې موري صاحب دغه پیاله کې زما زکات دی دا راڅه قبول کړه مولانا صاحب ورته وایي کښېږده صحیح دی خدای دې خیر درکړي الله دې درڅه قبول بیا دی ورته وایي د زکات ورکوونکي وایي مولانا صاحب ته به نو په دا یوه پیاله غنمو څه وکړې خو نه د ژرندې وړلو دی او نه د میل دی او دا چې په یوه کاسه دې اخیستي په بازار کې خرڅوې هم خلک وایي دا څونه لږ غنم دي نو غنم خو خلک په ګونیو رانیسي په مونو یې رانیسي زه به یو لاس 100 روپۍ درکړمه دا بېرته پر ما خرڅ کړه د 100 روپو غنم دي په 100 یې راباندې خرڅ زه هغسې نور غنم لرم په هغو به یې ګټ مولانا صاحب ورته وویل چې ولو زه خو خرڅوم نو بل شی خو ما په کار نه دي برته ده په 100 روپۍ ځینې رانیول مثلا نو بیا رالی کور ودانې ته یې ویل چې غږ مه لره خدای مې هم خطا ایستی او مولانا صاحب مې هم خطا ایستی اوس نو ده و مولانا صاحب ته زکات ورکړی و ټول زکات یې ورکړی هغه نه دی خبر چې دلته په غنمو کې دننه پیسې سته او ده بېرته په لږو پیسو ځینې رانیولي دا هم یو ډول دوکه ده حیله ده نو اوس حیله کول په اسلام کې جایز دی او که یا په دې اړه باندې علماو ډېر ژور تحقیق کړی دی چې حیله په اسلام کې بعض حیله هغه ده چې هغه حیله بیخي شرک حرامه حیله مکروه حیله مباح حیله مستحب حیله واجب حیله دغه حیله کول دا په خپلو ځایونو کې فرق لري که چیرې تا یو داسې کار کاوی چې تا د دین د یو حکم څخه ځان خلاصوي سره د قدرت لکه دغه سړی چې د زکات څخه ځان خلاصوي دغسې حیله کول حرامه او که چیرې تا د حیلې په وجه باندې یو مکروه عمل ځان ته صحیح کاوه په هغه وخت کې حیله کول مکروه او که د حیلې په وجه باندې یو داسې عمل کاوه چې په هغه باندې نه د دین حکم له منځه تلي او نه دین ته فایده رسېدل په دغسې وخت کې حیله کول مباح ده او که چیرې داسې و چې تا یوه حیله کول د هغه حیلې په کولو د یو ثواب لاسته راوړي په دې وخت کې حیله کول مستحبه ده د مثال په ډول یو سړی وفات د دې سړي پر ذمه باندې 100 منځونه دي 100 او دا سړي وصیت وکړي چې پر ما باندې 100 منځونه پاته دي زما د دې 100 منځو فدیه ورکړي د 100 منځو فدیه څونه قدر کیږي په دغه کنداري مونو باندې 50 منه غنم کیږي او د دې سړي په ملکیت کې صرف 10 منه غنم شته نو اوس به څه کوي اوس به داسې کوي چې دغه 10 منه غنم چې دی په ملکیت کې لري دا 10 منه غنم به یو مسکین ته ورکړي او ورته ووایي چې دا 10 منه غنم د 100 منځو په فدیه کې ته قبول کړه هغه غریب یې قبول کړي بیا ورته ووایي چې ته د دې مړي سره یو احسان وکړه پر دې مړي نور منځونه هم پاته دي بېرته یې دې مړي ته وبخښه هغه غریب دا 10 منه غنم
بیرته دته وبخشي. بیا یو بل مسکین ته ورکړي، هغه یې قبض کړي، دی بیا ورته ووایي چې ته د دې سړي سره احسان وکړه، ده تا ته فدیه درکړل، ستا به ثواب سي لکه صدقه چې وکړې، هغه یې بیا قبض کړي، بیا یې دته ورکړي، بیا یې دریم مسکین ته ورکړي، څلورم ته ورکړي، پنځم ته ورکړي. دغسې هیله که چیرې دا سړي وصیت کړی و نو دا هیله کول ضرور ده د دې مسلمان ورور غاړې خلاص، او که لمونځونه ورباندې وه خو ده وصیت نه و کړی، دې قریبانو یې د داده د لمونځو دپاره هیله وکړل، پیسې نه وې هیله یې ورته وکړل، دا بیا مستحب کار دی، تبرع ده، خو په دې شرط باندې چې په خپلو پیسو یې کړي، د یتیمانو په پیسو یعنې صغیرانو په پیسو یې نه یې کړي، د غایبینو په پیسو یې نه یې کړي. اوس په دې ځای کې دا هیله کول مستحبه ده، هیله ده مستحبه هیله ده. په دا مستحبه هیله کې یو څه نوره خبره هم کوم، تر هغه مخکې دوې خبرې کوم، بیرته دغه مسلې ته راځم. یوه خبره دا چې ځینې وختونه هیله کول واجب وي، یو مظلوم دی، یو ظالم را کش کړی دی، غواړي ویې وژني، یا یو مظلوم دی د هغه مال غواړي یو ظالم یې واخلي، یا یو مظلوم دی د هغه عزت او حیثیت څوک ولوټي، په یوه هیله باندې چې دی جوړه کړي دغه مظلوم د ظلمه، د قتله، د مال د تاوانه خلاصیږي، نو په دغه ځای کې ته هیله وکړه، که څه سراسر سوچ پوچ درواغ وي، هیله په دې ځای کې واجب ده چې ته د یو مؤمن مسلمان او مظلوم ژوند وژغورې، مال یې وژغورې، حیثیت یې وژغورې، د ظالم له منګولو اخلاص. یوه خبره ده. دوهمه خبره ده چې هیله انبیاو هم کړې ده. دا د هیلې د جواز د ثبوت دپاره علما د انبیاو خبرې پیښوي. حضرت ایوب علیه السلام چې سخت ناروغه سو، د الله عز وجل په امتحان کې راغلی، نو یو ورځ مریضي ډېر په تکلیف کې، هغه بیبي به یې تلل، د کورونو مزدوري به یې کول، بیا به یو څه خوراکه راوړل، دی او خاوند به خوړل. یو ورځ هغه وځنډېدل، پر د مریضي زور وکړي، قسم یې وکړي که زه جوړ سومه دا به زه 100 لښتې وهم. اوس هغه بیبي یې هم ملامته نه وه، هغه به د نورو خلکو مزدوري کولې، د پیغمبر ښځه وه، همتناکه بیبي وه، او دی هم ملامت نه و چې سخت ناجوړي په مخه کړي وو، یوازې اوسېدی سخت په تکلیف. کله چې د الله عز وجل رحم ورباندې راغلی او دی جګ جوړ روغ رمټ سو، مال یې بېرته په لاس ورغلی، نو د الله ته دعا وکړه چې یا الله ما خو داسې قسم کړی دي، اوس که دا وهم نو دا خو تېری دی پر دې باندې، دا خو ملامته نه ده، او که نه وهم قسم را باندې اوري، ما ته څه کول پکار؟ رب عز وجل هیله ورته وښوده چې یو جارو واخله، داسې جارو چې 100 تاڼکې لري، جارو نه دی دا، څرایو خونه چې په پاکوي، خاشې کوچني خاشې، نازکې خاشې، 100 تاڼکې یا 100 خاشې چې ولري، په دغه جارو باندې یو جارو وستا د قسم د حانس کېدو څخه خلاص. ابس تم یو جارو راواخلي، هغه بیبي یې په وویل 100 تاڼکې وې او 100 خاشې وې، په خوږېږي هم ده. ګوره دا هیله ده که نه، اصلا خو نو ده دا وړې وه چې 100 لښتې چې دا به په خوږېږي، خو یوه هیله راغله 100 لښتې ووهل سول. همدا ډول حضرت یوسف علیه السلام هم هیله وکړل چې خپل سکنی ورور یې په قافله کې راغلی، نو هغه ورور ته یې وویله چې زه تا بېرته راګرځوم. وګوره زموږ دین دا دی، دا د هغه زمانې دین و چې هر چا به غلا وکړل، سزا یې دا وه چې خپله به هغه غل د دغه چا غلام جوړېدی چې د چا مال د غلا کړی دی. نو زه به ستا په مال کې، ستا په بار کې، یوسف علیه السلام ورور ته وایي، ستا په بار کې به د سرو زرو پیاله کښېږدم، بیا به تلاشي وکم، بیا به ادعا وکم چې تاسې زموږ پیاله غلا کړې ده، او ستا د باره څه به یې راوباسم، نو په دغه قانون به زه تا راوګرځوم، دوی به رخصت کمه، تا به راوګرځوم. پیاله یې راواخیستل، د دغه بنیامین د ده ورورو سکنی د هغه په بار کې کښېښود. یوسف علیه السلام خپل ورونه ټول پېژني، خو ورونه یوسف علیه السلام نه پېژني. ښه د عزت شپه یې ورکړل، بارونه یې وربار کړل. کله روان سوه، د شا د خوا څخه د باچا یعنې د یوسف علیه السلام یو نماینده اواز ورپسې وکړي، قل ایها العیر انکم لسارقون، ای اوښانو والاو، ای قافلې والو، تاسو خو غله یاست. هغوی مخ پر راواړول، معاذ الله، موږ به څنګه غلا کړو؟ یو خو موږ د پیغمبر اولاد یو، نبوي کورنۍ یو، او بیا باچا زموږ سره څومره احسان وکړي، بیا به هم موږ غلا کوو. دا استازی ورته وایي نو که مو کړی د هر چا په بار کې چې پیدا سوه، بس هغه تاوان دی، هغه د دوی د دین قانون یې ورته راپېښ کړي، هغه سړی به وګرځوئ. هغه سړی ورته وایي ځه خیر، تاسې ښه خلک یاست، لاړ سئ. ورته وایي یا دا امکان نه لري، زموږ بارونه چک کړل. هغه استازي هم د دوی بارونه چک کړل. اول وار یې د هغه 10 ورونو بارونه چکول، یو په یو یې چک کړي، اول، دوم، دریم، څلرم، تر 10مه پورې شی نسته پکښې. دا یوه دانه یې پرېښوئ،
د بنیامین ته ولڅانو په دې لوسو کې چې نو په دې یوه کې به هم نه وي ځئ په مخه مشست غواړي چې د دې شک واړئ ګمان یې بلې خوا ته واړو هغه ورونه ورته وایي یا زموږ د قسم دا بار به هم ګورې خامخا چې بیا هم په زړه کې شک پاته نه شي هغه چې دا بار خلاص کړي د سي د سرو زرو پیاله پکښې خیر خو قصه یې اوږده ده بیا راځي انشاءالله که ژوند باقي وو ګوره دا یوسف علیه السلام حیله وکړل حیله د انبیاو څه ثابته ده حیله په اسلام کې اجازه لري خو دا خبره پیژندل پکار دي که د چیرې یو حکم د اسلام له منځه پوړي نو بیا حیله حرامه ده او که چیرې د یو دین حکم په برپایه کاوي په هغه صورت کې بیا حیله جایز دا هغه دوې خبرې وې اوس بېرته هغه د مړي حیله اسقاط ته راځم چې ما د څه خبره نوره ورباندې کوم دغه حیله اسقاط چې په د اجرو کې ویشل کېږي دا پیسې چې په یو دسمال کې وپیچ دا زموږ خلک چې اسخاط بولي اصلا خو د دې نوم حیله اسقاط زموږ خلک یې اسخاط بولي په دغه مسله باندې هم ځانونه پوه کول پکار چې دا په کومه اندازه جایز دی او شرعي حد یې څومره دی طریقه یې څنګه ده اوس خو بدبختي دا ده چې په یو مسله باندې څوک خبر نه او دا د مسلې طریقه ورته معلومه نه چې ورته ووایه چې دغه مسله زده که دا مسله داسې نه ده نو د ده خو نفس خراب سي رښتیا یا مسله نه یې زده نو باره څه وایي نو دا وایي چې رښتیا اوس زه جاهل یم رښتیا زه نه یم خبر او دی د 500 کورو د مشت موري صاحب که یو بل عالم ورته وایي چې موري صاحب دغه مسله د دې حیله اسقاط دا ستا زده ده شرایط یې درته معلوم دي او په کومو حالاتو کې حیله اسقاط کېدلی سي په کومو حالاتو کې نسي کېدلی دی خو اوس نه وایي چې یا نه مې چې زده نو که ووایي خلکو داسې ورته وایي چې مولوي صاحب نه د دې زده نو ورته حیله اسقاط ولې ویشه چیرې وایي خو نفس دی نو څه ووایي د مقتدیانو ته وایي دا ملا وابي دی اسقاط نه منې وایي هغه ورته وایي زه خو دا نه درته وایم چې اسقاط نه منوم دا حیله اسقاط زده که که دې نه ده زده که دې زده ده تې راته ووایه څنګه کېږي خو ده نه ده زده نو دغه د حیله اسقاط مسله که مولوي صاحبان نه زده کړي تاسو خو زده کړئ ټول مولوي صاحبان نه ښایم دغه بعضې امامان زه ښایم د علماو خو زده ده حیله اسقاط د دې نوم دی حیله حیله څه ته وایي حیله دې ته ویل کېږي چې یو کار خپله اصل نسي راتللی نو ته حیلې ته ولاړ که چیرې یو څوک وفات سو د دې سړي پر ذمه باندې لمنځونه وه او د د ادا کولو توان نه درلودی نو حیله وکړه حیله ګوره د حیلې معنا ته متوجه سي حیله څه ته وایي او که پر یو سړي باندې لمنځونه پاته نه وي قطعا او یا دا چې لمنځونه ورباندې پاتې ښه ډېر جایداد یې پاتې نو بیا هم ته حیله کوې ته خو دا زموږ د مذهب ټول کتابونه دا وایي چې دا حیله د فقراو دپاره ده د غریبانو دپاره ده چې یو څوک لمنځونه ورباندې پاته دي او دی د فدیې ورکولو توان نه لري نو هغه د حیله وکړي که چیرې د یو سړي پلار وفات سوی ورور یې وفات سوی لمنځونه ورباندې پاتې د 500 لمنځو نه د 1000 لمنځو فدیه لا ورکولی سي نو دا هم حیله وکړي دا زموږ د مذهب کتابونه خو داسې نه وایي وایي حیله دې هغه څوک وکړي چې فدیه نسي ورکولی اوس خو زموږ او ستاسو په ټولنه کې داسې رواج جوړ سوی دی د دې ښار مشهور تجار هغه اول نمبر تجار د هغه که مور وفات سو که پلار وفات سو به اسقاط که د دوهمې درجې د تجار قریب وفات سو به اسقاطي که د درېیمې درجې څوک وفات سو اسقاط وي کاکا ته اسقاط څه کوې ته حیله څه کوې نو ته خو پیسې لرې نو حیله خو هغه چا ته روا ده چې هغه پیسې نه لري تا ته وایم حاجي علي احمد ستاسو پوښتنه کوم چې ته د زکات پیسې لرې او ته راولاړېږه دا چم کوې دا رقم ستاسو الله قبلوي خو پر تا باندې زکات فرض دی ته باید زکات ورکړې او که چیرې ته د زکات پیسې لرې 50,000 زکات در باندې کېږي مثلا ته راولاړېږه هغه د مولانا صاحب قصه چې مې درته وکړل هغه چم پکې داسې کېږي داسې کېږي دغه څوک چې پیسې لري او د دې قریب فدیه ورکولی سي او دی راولاړېږي وایي ورته پیسې ورکړي برته ځینې واخلي برته ورکړي ځینې واخلي دا هوبهو د مولانا صاحب قصه ده اوله چې مې درته وکړه په پیاله کې اشرفي ور اچي غنم ور اچي مولانا صاحب چې ورکړي برته په 100 ځله خو حیله ده نو اسقاط دا حیله د اسقاط کې وګرځول سي څوک چې وګرځي فقرا غربا دا شرط زموږ د مذهب ټول کتابونه دي نه تنها چې یو کتاب بالاتفاق چې زموږ د مذهب حنفي مذهب کتابونه دي هغه ټول دا وایي حیله ده حیله دا د حیلې خپله معنا دا نارې وي چې حیله د هغه چا دپاره نه ده چې هغه خپلې پیسې لري حیله د هغه چا لپاره ده چې پیسې نه لري نو لحاظه دغه مسله زده که خدای ناکرده ستاسې په کور کې څوک وفات د مرګه څه خو هېڅ چاره نشته په هر کور کې به خامخا مرګ راځي زه ته به مرو نو خپل ځان ته دې وګوري هغه خپل قریب ته دې وګوري که چیرې لمنځونه روژې یا قسمونه یا کفاره د زهار یا کفاره د روژې دا ورباندې وه او وصیت یې کړی و
نو د د مال د درېیمې حصې څخه واخله، هغه فدیه ورکړه، بالا هیله اسقاط مه ګرځوه. او که چیرې لمونځونه نه ور باندې، بیا هم تا احتیاط هم د خپله جیبه څخه پیسې واخیستلې، یو چا ته دې په فدیه ورکړلې، دا احسان دی چې ورسره وی. او که چیرې داسې و چې ستا مثلا سپین سرې مور دې د وفات سوه، هغه ډېره ناروغه وه، 4-5 کاله یې لمونځونه جن پاته سوي وه، خپلې پیسې یې نه درلودې، تا یا پیسې درلودلې یا دې نه درلودلې چې زه د مور پر ځای فدیه نه ورکوم، شرعاً پر تا لازمه نه ده، اسقاط ورته وګرځوه، جایز دی. ته یا پیسې لرې یا یې نه لرې، خو مور دې پیسې نه درلودلې، وفات سوه، لمونځونه مور باندې هیله اسقاط وکړه، الله ته امید دی. او که چیرې هغه وصیت کړي، خپل مال یې پاتې او یا لمونځونه نه یې ورباندې، نو په دې صورت کې هیلې ته ضرورت نشته، هیله به نه ګرځوي، دا عبث کار دی. نو دا هیله اسقاط زده کول او پیژندل پکار دي. دا پیژندل دا شرط دی په هره مسله کې، هره مسله چې د چا نیز ده نو هغه او بیا عملي کوي، که نه نو بیا تاسې پوښتنه وکړئ چې څوک دغه رقم په پټو سترګو باندې ګرځي، دغه شرط و دا هیله اسقاط شرایط تا ته معلوم دي، چیرې راغلي دي، کوم کتاب وایي، او که نه یې ورته معلوم نو ورته دا کار مه کوه چې دا مسله تا ته معلومه نه ده، شرایط یې درته معلوم نه دي. موږ به یو څوک پیدا کړو چې هغه ته دا شرایط معلوم وي. خیر خبره پر بل طرف باندې ولاړل، دا د هیلې اړه د دغه خلکو چې هیله کول د دې سره تعلق درلودی، نو ځکه د هیلې مسله مې هم روښانه کړل. اوس بېرته خپلې خبرې ته ځو. خپله خبره څه وه؟ د بني اسرائیل قوم یوه ډله وه چې یو ناروا هیله یې کول، د دنیا کسب یې د ناروا هیلې د لارې څخه ځان ته روا کوي، د الله عز وجل عذاب ورباندې راغلی، ټول هلاک سول. اوس هغه 2 آیتونه ترجمه کوو. رب عز وجل فرمایي: ولقد علمتم، او یقینا ستاسو علم دی، الذین اعتدوا، پر هغه کسانو باندې چې تیری او تجاوز یې وکړي، منکم ستاسو څخه ای بني اسرائیلو، فی السبت د شنبې په ورځ باندې، فقلنا فسنو موږ وویل لهم دوی ته، کونو سی قردتن بیزوګیان سی خاسئین ذلیل، فجعلناها فسنو موږ وګرځول ها دا بیزوګیان، نکالن عبرت لما بین یدیها، هغه خلکو لره چې په حضور کې د دې بیزوګیانو وه، موجود خلک د وخت چې په هغه زمانه کې دی ولیدل، د هغو دپاره هم عبرت. وما خلفها، او د هغه کسانو لپاره مو عبرت وګرځوئ چې تر دې بیزوګیانو په وروستو زمانو کې راغلل. وموعظة، او فن د آخرت یاد، للمتقین، هغه کسانو لره چې تقوا والا دي، خو والا خلکو پر لار برابر. خو بیا هم چې دا قصه وویني د دې دپاره موعظه څه ته وایي؟ د الله لوري ته داسې الفاظ چې د الله لوري ته زړه مایل کي، د آخرت لوري ته زړه مایل کي، او د دنیا د عبثیاتو سره تعلق قطع کي، دې ته موعظه وایي. نو چې متقیان خلک وي، د هغو زړونه نور د الله سره ټینګي، نور یې د آخرت لوري ته مایله کي، او کوم کسان چې عام کسان دي د هغو دپاره عبرت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.